د ننګرهار مرستیال والی مولوي سید احمد بنوري سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت پلاوی د سوداګرو د ستونزو د حل او د سہولتونو رامنځته کولو په موخه وکتل. د ننګرهار مرستیال والی مولوي سید احمد بنوري د دره نور، حصارک، لالپوري، مومندري، ګوشتي، بټيکوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو او سیمو د قومي مخابرو ستونزې او غوښتنې واوریدي. ننګرهار کې دیني عالمان د 23مه د افغان ملت لپاره د ویاړ او خوشحالۍ ډک او تاریخي ورځ بولي. په ننګرهار کې د زمري 24مې د نمانځنې لپاره چمتووالی پیل شو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ د زمري 24مې د نمانځنې په موخه یوه مهمه ناسته وشوه. او د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست اړوند د اوشر امیر مولوي سلیمان اسامه د چپرهار په چراګام او هسکې مینې ولسوالیو ولسوالانو د اوشر مدیرانو او بزګرانو سره د اوشر راټولولو په موخه د همغږۍ ناسته وکړه.